مالك انا بس ها ونجيب نه همار نار خیر نخشه بس اوس ګرام شو اصل کې ورته هغه ټینګینګ دا 12 فریډ دا نه 13 پرو ماکس ده زه کارته ما 12 دا ریټ السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان بخیر روغ او جوړي ګرانو کتونکو دا ټیم په پیښور کې ولاړ یو په پیسو پم کې ګاډي کې خو تیل واچول زه اکثر تاسو ته یو خبره کوم چې کله ګاډي کې مونږ تیل واچو نو مونږ لک اوټینګ باندې وځو نو نن زمونږ پلان دی د خوراک د المای دا چې کوم دریم برانچ په پېښور کې کولو شو ناصر باغ روډ باندې هغه مونږ تاسو تم خایو او تاسو وګورئ چې بیا تاسو هم را چکر شي مونږ وځو د بلال را سره سرتاج به انوایټ کړیو بالکل المای دا اونر د ډیر زبردست انسان دی مونږ یو مرګره غونډیم دی او ډیر غټ سټرګل کړای سوزوکی کې با ګرځېدو مونږ کتل بال د مونږ باندې سامان خرڅول اعتبار خلکو ته بدا خبره یاد دی او دا خلک ولې سوران روان راته تصویرونه به مرته وکړو هغه اولډ چې کومه کیسې وي پوه شوې نو بس مهنت کول پکار یو مهنت یې کړی دی ښایسته مازدیګری لاله ورزو او انشاءالله ښه خوند به تیلو خلکو ته به هم ریکمنډ کوو خوراک او چې تاسو څه رای مې که نه د فوډز ریټ باره کې یا خوراک باره کې که ښه وي که بد وي کمنټ کې وکړئ هغه به یې خپل هم ګوري پوه شوې کمنټونه او دا نو موږ سره اوسئ راځئ به زه درته نه کې لګوم او د خیره سره ګاډي کې کینو پېښور ټایملیس باندې لږ څه ګورئ پېښور سینز وګورئ او بس بیا ځو انشاءالله کور کې درا تاري غنی رغنه غنی نه سپاتیو پتر تشتا غنی څه نه پاتیو مړو خیراته دا تو خایا کنه راځه زم له کو ګورم 230 په 230 روپے نیل کټره راوغستو ایمرجنسي لپاره ولې چې د کور کې کټ نه کو نو کونه غټ شوی نو سوا ګاډي کې کټ کی ځه کینا کټ کا شابه نو کونه کټ کا کینا د خیر سره مونږ ورسېدو المای دا ته وروسته تاسو کتې شئ دا نهر دی او نهر سره جخت بالکل المای دا دی دا وګورئ السلام علیکم السلام علیکم زهیر څنګه خیر السلام علیکم خیر د خیر سره رسیدو المایدا ته دا نیو برانچ ته کوم مونږ تاسو ته ویل نو ان شاء الله اوس مونږ درته خایو المایدا برانچ او ډرون شاټ سره خامخا شیر کوو چې تاسو ته پته لوي چې دا کم ځای کې دی ډرون شاټ وګورئ خیر دی راغلو د المایدا کچن ته دلته مونږ ته خوراکي خای تاسو ته دیږي خستا صفایي مپایم خای صفایي څنګه د المایدا د کچن او اوس مونږ ته چې کوم دی پلو دی کنه او کابلی پلو شو او سپینه غوښه ده سپینه غوښه غم درته خایو ښه نو ان شاء الله چې دا دی سیټ کی نو بیا به زمزنه وګې شم چې کله زوګې شم نو به ورزو کې نو ورته ښه لالا دا سوی لالا
سپینه غوښه ها نور خو پوهېږي که نه ها اچھا زړه خو به نه شي ورته زړه خو به نه شي زه مې شو خو لږ صبر به ورته نه دی شي سرتاج بھائی چې کوم د دې هډ دی هغه سپیشل زموږ لپاره هنډي کړای تیارې دا دی لګیاري تاسو وګورئ ډېره زیاته مزه به کوي ښه بس دا خوراکونه رااله سیراله تیار کړیو کته شي او بس لالام وګی دی وګی یې که نه شیر بل بکار دی المایده ته راغلو چې مونږ سره سرتاج بھائی دی نو سرتاج بھائی ورته پوره سټوري وایي چې المایده څه سټوري ده المایده نوم څنګه جوړ شوی دی پوره سټوري به درته وویل سرتاج بھائی ورته ووایه حماد بي تاسو ډېره مننه بلال بي تاسو یو جهان مننه د المایده سټوري دا چې زه خپل بیسیکلی ما به جوب کولو ریسټورانټ کې ایز ا ډش واشر په تور باندې ما مطلب د ډش واشینګ سٹارټ اخیستو بیا هغې نه بعد حماد بي ما خپل ځاني داسې وکړه چې خپل محنت کولو هغې نه بعد ما ته چانس ملو شو د هیلپر شو مطلب یو شاګردي ما کوله بیا هغې کې نه بعد رو الله پاک مطلب دې زه داسې یو سیټ اپ کوک 1 کوک 2 کوک 3 مطلب دې زه یو شیف لیول ته ورسېدم هغې نه بعد چې کوم دی بیا ما مختلف ریسټورنټو کې لاهور کې جوب کړی په 2011 کې چې کوم دی ما آغا لاهور پریخو پېښور ما جوین کو پېښور کې ما جوب کولو بیا ما 2011 نه والا د 2013 پر ما جوب کولو هغه جوب بیا ما پریخو ما دا سوچ وکړو خپل ذهن کې چې یار زه ځان له خپل داسې یو وړوکی غوندې سیټ اپ ولې کولو نه کوم ووایه چې ما سره خپل بجټ مسلې وي بجټ نو ما خپل یو د انویر سروس سوزوکي نه یو خپل سټارټ واخیستو یو نوم ورکو المایده مطلب دی دسترخوان دا د عربی یو لفظ هغه مونږ هم ګوایو مونږ خپل ته خوراکیم کړي یو المایده دا مطلب معنی دا دسترخوان او دا یو شپږمې سپارې صورت نومي صورت المایده نو هغه موږ دې شکر الحمدلله سٹارټ واخیستو او الله پاک پکې ډېر زیات برکت واچول خلکو ډېر زیاته زموږ کوالټي خوښه زموږ سوپ زموږ وینګز ډېر زیات مشهور وو خلک په لرې لرې ځایونو نه راتله بیا موږ دا فیصله وکړه چې یاره موږ سره خپل بجټ لږ پوره شو نو ما وایي چې زه یو خپل وړوکی شان سیټ اپ په فیس 6 کې ما شروع کړو المایده هغه الله پاک هغه هغې نه نور هم ډېر بهتر شو موږ پکې فاسټ فوډ ایډ کړو بیا ورسره حماد وخت سره موږ فیس 4 کې یو بل برانچ کولو کړو بسم الله مارکیټ کې المایده جی هغه د فیس 6 نم خدي او بیا ورپسې د فیس 4 برانچ چې کوم دی که نه هغه مطلب دی دا نصرباغ ټولو کې بیا موږ د هغې نه چوټ دی نه وویستو انشاءالله دې کې موږ کوالټي دې کې موږ سره توا سیکشن شو ورسره باربیکیو کوالټي پلیټر نه موږ وینګز وغیره ختم کو موږ پکې مټن چامپ ایډ کړ زبردست مطلب دی موږ نور هم پکې زموږ پلیټر په 2700 روپۍ دی 500 کسانو دپاره ماشاءالله کہانی کو تاسو ټوله اورېده سرتاج بھائی مونږ یې موټیویټ کړو کنه بالکل المایده پرسته باندې څومره محنت کوي سوچ لږ کول پکار دی انسان له چې څومره محنت کوي نو محنت شرط دی هغې نه بعد کامیابي ده دا ماشاءالله دلته هم دی حیدرآباد کې هم دی دا درېیم برانچ دی جی دا درېیم برانچ دی ماشاءالله هماره دا پته نه وه موږ چې فیس 4 کې بسم الله مارکیټ ته موږ به آرډر هم وکړو دا یې نن ورسره اونر سره هم ملو بالکل انشاءالله دا المایده ودرېدو والا نه ده دا دې پسې انشاءالله بینکټ هال سیټ ته مو روان یو بیکري ته روان یو زبردست دا ډېر ښه الله یې کامیاب مننه یو جهان مننه که خوراک مو کو ډېره زیاته مزه وکړه او سرتاج بھائی خو زموږ کلیوالو خو ته د مته نه و دی نو ډېر زیات ګپې شپې مونږ خپلو کې ولګولې دا ټایم او خوراک ډېره زیاته مزه وکړه نو انشاءالله تعالی مونږ ځو ټول ملګرو ډېره زیاته مننه خات خوشحال عثمانه خوراک څنګه مزه وه بیسټ انشاءالله مونږ هم ځو بس الله تاسو بیسټ ساته خات خوشحاله به ټولو سي د الله په امان